د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان سید عمر احمدي. د بلخ ولایت امنیې قمندانۍ وایي چې وروستیو 2 میاشتو کې بېلابېلو جرمونو په تور 15 تنې نیولي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي. د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر مولوي عبدالحی عابد د خپلو د وروستیو کارکړنو او فعالیتونو په اړه خبرې وکړې. هغه همدارنګه وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه په تیرو 2 میاشتو کې 15 تنه په بېلابېلو جرمونو نیولي او عدلي ارګانونو ته یې معرفي کړي. نزدیک به 25 تن جنایتکارای خیلی حرفه‌ای و خطرناک که هدفشان اخلال نظم و نظام بوده و جنایتکارای خیلی حرفه‌ای که امنیت مردم را برهم می‌زدند، به فضل پروردگار اونا بازداشت شدند و دوسیه هایشان به ارگانهای عدلی و قضایی محول گشتند. ښاغلي عابد همداراز د بلخ ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې پرته له کومې ویرې او اندېښنې خپلو ورځنیو کارکړنو او فعالیتونو ته دوام ورکړي. ما امور رقمی که به مردم خود وعده دادیم انشاءالله در عمل به مردم نشان دادیم به نصرت الله متعال و به فضل پروردگار و با تلاش های مجاهدین که امنیت 100% الحمدلله در بلخ قائم است. د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ مسؤلین وایي ولسونه د نظام اصلي ملاتړ دي او د خلکو په همکارۍ سره په دې ولایت کې امنیت خوندي دی. د بلخ ولایت د ولسوالیو امنیې قمندانۍ او د مزار شریف ښار د حوزو مسؤلانو ته د نظامي مهارت په هکله 3 ورځنی ښوونیز سیمینار پیل شوی و، پای ته ورسېده. د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت آمر مولوي عبدالحی عابد د اسلامي امارت د مجاهدینو د کړنو او مسؤلیتونو په اړه خبرې وکړې. هغه زیاته کړه تاسو د اسلامي امارت مجاهدین دنده لرئ چې په ټولنه کې د فساد له منځه وړلو، د اسلامي احکامو په پلي کولو او د خلکو د امنیت خوندیتوب په برخه کې شپه او ورځ خپلې دندې او مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړئ. جهت ارتقای کیفیت و سطح دانش پرسنل تماما حوزات و قماندانهای امنی ولایت که مخصوص آمرین تعلیم و تربیهشون بود به امروز به پایان رسید. هدف تعلیمات این بود که ارتقای سطح دانش و کیفیت عملکردهای پلیس البته که در جامعه بسیار مهم است و ما البته سمینارهای کوتاه مدت در چند هفته اخیر در بلخ برا انداختیم. په همدې حال کې د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ د ښوونې او روزنې آمر مولوي فیض جوهر د نظام په چوکاټ کې د پوځي تخنیکونو د اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړې. نوموړي د ښو ښوونیزو او روزنیزو زمینو په برابرولو کې د اسلامي امارت د مسؤلینو هلې ځلې وستایلې او د اسلامي امارت له مجاهدینو یې وغوښتل چې له خپلو زده کړو څخه په ښه توګه ګټه پورته کړي. این سمینار موضوعش که است تنها اصولنامه و جمع نظام بوده و خاص برای همو کسانانی که آمرین تعلیم و تربیه های ولایت بلخ اعم از قماندانی ها و ولسوالی ها و حوزات و جزء تام های بودن. در مدت 3 روز که است در اینجا درس خواندن و حتی عملی کردن، در سرک های پخته و جمع نظام را عملی کردن. ما آمرین تعلیمات حوزات 11 گانه و ولسوالی ها آمدیم به خاطر تعلیم دیدن و به خاطر رفاه و به خاطر ترقی و تمدن علم و مسلک خود تا اینکه بعد از او خود ما یاد بگیریم و بعد از یاد گرفتن بخیر در قماندانی ها برویم، در حوزات برویم، در ولسوالی ها برویم، برای امی پرسنل و برای امی کسانی که در ما تحت قرار دارن ما او را تعلیم بکنیم. په پای کې په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت د ملکي او پوځي مسؤلینو له لوري د بلخ ولایت د امنیې قمندانۍ روزل شوو پرسونل ته د فراغت اسنادونه وویشل. د مزار شریف ښار 15 حوزه پر امن سیمه بدله شوې. امنیتي مسؤلان وایي چې د پخوا په پرتله د جرمونو کچه بېساري ډول ټیټه شوې. همدارنګه د سیمې اوسیدونکي هم د 15 حوزې مسؤلانو هڅې او فعالیتونه ستایي. د 15 حوزې امیر مولا جمعګل حقمل وایي چې د ټولو سیمو امنیتي وضعیت خوندي دی او هیڅ ډول امنیتي ګواښ شتون نه لري. هغه وایي چې په ټولنه کې د فساد مخنیوي لپاره هڅه کوي. او الحمدلله اوس خلک بیخي په سکون او اطمینان سره خپل عادي ژوند ته خلکو ادامه ورکړې. هیڅ نوع مشکلات الحمدلله نشته اوس.
ښاغلی حقمل وایي چې وروستیو څو اونیو کې د خلکو په همکارۍ بېلابېلو جرمونو په تور په لسګونه کسان نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي. موږ الحمدلله دغه یو میاشت یو نیم میاشت آخر کې تقریبا 10 نفره جنایتکاران قضای جنایي قمندانۍ ته معرفي کړي دي او دغسې نور الحمدلله خاص مشکل په دغه یو نیمه میاشت کې چې قابل د دې چې قابل د تشویش داسې یو قضیه الحمدلله موږ د 15مې حوزې په ساحه کې نه لرو. د مزار شریف ښار 5مه حوزه ګڼ نفوسه سیمه ګڼل کیږي چې بیلابیل قومونه پکې میشت دي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.